بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عامې پرتن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د زړه ساتنه او د زړه پالنه. درنو اوریدونکو، په تیرو خپرونو کې تاسو واوریدل چې اخلاص د مسلمان انسان رابطه الله سره ټینګوي. اخلاص د مسلمان انسان رابطه له شیطان سره قطع کوي او په اخلاص باندې د زړه پالنه او د زړه ساتنه کیږي. خو د اخلاص مقابل ریا ده، ځان ښودنه ده چې ریا د انسان رابطه د الله سره پرې کوي او د داسې انسان رابطه د شیطان سره ټینګوي. ریا عربي کلمه ده چې په پښتو ژبه کې ورته ځان ښودنه وایي، خو د عربي ژبې د ریا کلمه له رویت نه اخیستل شوې. رویت د لیدلو په معنا. نو اصطلاحا ریا همدې ته وایي چې یو څوک د یو عمل په ترسره کولو کې ځان خلکو ته وښیي او د هغوی لیدو ته ارزښت ورکړي. ریا یې ځکه بولي چې دغه شان خلک له دې سره ډېره علاقه لري چې ځان خلکو ته وښیي. د هغو مقصد، د هغو هدف د الله رب العزت رضا نه وي، بلکې خلکو ته ځان ښودنه وي. الله رب العزت په یو قدسي حدیث کې فرمایي: انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا اشرك فيه غيري فهو للذي اشرك وانا منه بريء. الله فرمایي زه د شرک په ګډونوالو کې تر ټولو بې نیازه یم. نو که څوک داسې کار ترسره کړي چې له ما پرته پکې شریک ونیسي، نو دغه کار به د هغه چا لپاره وي چې زما لپاره یې شریک ګرځولی او زه له دغسې کار نه بیزاره یم. قدرمنو اوریدونکو، تاسو دغه قدسي حدیث ته ډیر پام وکړئ. دا ډیر ویرونکی حدیث دی. الله وایي زه د شرک په شریکانو کې تر ټولو بې نیازه یم. لا اله الا الله. نو که څوک داسې عمل ترسره کړي چې له ما پرته پکې شریک ونیسي، نو دغه کار به د هغه شریک وي چې زما لپاره یې نیولی او زه ترې بیزاره یم. د خپل ځان په اړه فکر وکړئ او له دغسې حالت نه خپل پروردګار ته پناه یوسئ تر څو چې الله موږ د ریا نه وژغوري. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. تر ټولو ویرونکی شی چې زه ستاسو په حق کې ترې ویریږم هغه شرک اصغر دی. صحابه و کرامو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وپوښتل: ای د الله رسوله، اصغر شرک څه ته وایي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: الریا. ان الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة يوم يجازي العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی اصغر شرک ریا ته وایي. الله رب العزت به د قیامت په ورځ، په هغه ورځ چې بندگان د خپلو عملونو جزا ویني، وفرمایي هغو کسانو ته ورشئ چې په دنیا کې مو د هغوی لپاره عملونه ترسره کول او وګورئ چې هغوی درته کومه اجر او بدله درکوي. نو له هغوی سره به د خپلو عملونو څه اجر پیدا کړئ. تاسو د چا لپاره ریا کوئ؟ خپل عمل چا ته وړاندې کوئ او له چا نه د خپل عمل په بدل کې د اجر او ثواب تمه کوئ. نه راشئ عملونه د الله لپاره وکړئ. هر څه چې کوئ
ستاسو یوازینی هدف دی په هغو کې د الله رب العزت رضا وي چې همدغه الله رب العزت د قیامت په ورځ ستاسو ته بدله د هغه نیک عمل درکړي او که خدای مکړه ستاسو په عملونو کې د الله رضا نه وي بلکې ریا وي نو رابطه به مو د الله نه پرې کړي چاته چې ښیي رابطه به م د هغو سره ټینګه کړي د آخرت په ورځ به تاسو لپاره هیڅ کم اجر او ثواب نه وي. له همدې عمله علمای کرام لیکي چې د قیامت په ورځ به ریاکاران په 4 نومونو را وغوښتل شي. ورته به وایي ای ریاکاره، ای خیانتکاره، ای فاجره، ای زیانکاره، زه ولاړ شه او له هغه چا نه د خپل عمل جزا وغواړه چې په دنیا کې د هغوی په خاطر خپل عملونه ترسره کول، ځکه چې ته له موږ سره هیڅ کم اجر او ثواب نه لرې. تا زموږ رضا لپاره نه دی کړی بلکې د ځان ښودنه دې کړې، نو هغوی ته ورشه چې هغوی اجر او ثواب درکړي. نو آیا ورکولی به وشي قدرمنو اورېدونکو؟ نه، هیڅ کله نه. نو اوس تاسو ووایئ، تاسو غواړئ چې د لمانځه پر وخت تاسو خلک وویني او د قیامت په ورځ له ستر مالک نه دغه شان خبرې واورئ؟ آیا غواړئ چې د عبادت او اطاعت په جریان کې تاسو فلانی ښځه او فلانی سړی وویني او تاسو پرې خوشحاله شئ او په بدل کې به د قیامت په ورځ د ستر څښتن له لورې دغه شان خبرې واورئ چې تاسو ته به ووایي چې ځه ولاړ شه او له هغه چا نه د خپل عمل اجر وغواړه چې په دنیا کې د هغوی په خاطر خپل عملونه ترسره کول، ځکه چې له موږ سره هیڅ اجر او ثواب نه لري. نه، هر څه چې کوئ د الله لپاره یې وکړئ، د الله رضا پکې ولټوئ تر څو چې ستاسو د زړونو ساتنه او پالنه وشي او رابطه مو د الله رب العزت سره ټینګه شي. یو صحابي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه، ای د الله رسوله، آیا ستا امت به له تا نه وروسته شرک وکړي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته په ځواب کې وفرمیل نعم، اما انهم لا یعبدون شمسا ولا قمرا وحجرا ولا وصنا ولكن یراؤون باعمالهم. هوکې خو هغوی به د لمر، سپوږمۍ، د کاڼي او بت عبادت ونه کړي بلکې په خپلو عملونو کې به ریا وکړي او خپل عملونو به خلکو ته ورښیي چې دا هم شرک اصغر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې ځان ښودنه کوي الله رب العزت به یې هم ښکاره کړي. د دې معنا دا ده چې هغه به الله رب العزت د خلکو په منځ کې رسوا کوي او د خلکو په منځ کې د هغه دروغ را برسیره کوي. په دې برخه کې یو بل سخت حدیث هم شته، په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې په زیاته اندازه د الله عبادت کوي. دا ډیر ویرونکی حدیث دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د آخرت په ورځ به الله رب العزت 3 کسان خپل حضور ته راوبلي، یو مجاهد، بل عالم او بل سخي شتمن. هغه کسان چې د الله په لاره کې وژل شوي دي، لومړی به الله رب العزت مجاهد راوبلي او الله رب العزت به هغه ته خپل نعمتونه ور په یاد کړي. الله به ورته ووایي چې دا نعمت ما ستا په اختیار کې درکړی و، او بیا به رب ترې پوښتنه وکړي چې آیا په دنیا کې د خپل رب نعمتونه په یاد دي؟ او الله به ورته ووایي چې په هغو نعمتونو دې څه وکړل؟ په ځواب کې به ورته ووایي چې ای زما پروردګاره، ستا په لاره کې وجنګېدلم او ووژل شوم. دا وخت به الله رب العزت ورته ووایي کذبته، تا دروغ وویل، ته د دې لپاره وجنګېدې چې خلک تا میړنی وبولي، ته د دې لپاره وجنګېدلې چې خلک تا شجاع وبولي. هو، ته خلکو میړنی هم وبللې او شجاع یې هم وبللې، بیا به په مخ کش کړی شي او په دوزخ کې به وغورځولی شي، ځکه دا کار هلته تا زما لپاره نه کو بلکې ریا د هدف وه. وګورئ درنو اوریدونکو چې په دینداري کې ریاکاري څومره سخت او خطرناک کار دی. د دې نه به وروسته الله رب العزت هغه ډله راوغواړي چې هغوی علم زده کړی او نورو ته یې ښودلی،
الله رب العزت به ورته خپل نعمتونه ور په یاد کړي او ترې به وپوښتي تا په دغو نعمتونو څه وکړل؟ هغه به ووایي ما ستا په خاطر علم زده که او ستا په خاطر مې نورو ته قرآن کریم وروښوده. الله رب العزت به ورته ووایي تا دروغ وویل، تا علم او قرآن د دې لپاره زده که چې خلک درته عالم ووایي او همداسې وشول. قرآن دې د دې لپاره تلاوت که تر څو خلک تا قاري وبولي او همداسې وشول. تا علم او قرآن د دې لپاره نه و یاد کړی چې ته په هغه باندې عمل وکړي، د خلکو ترمنځ اتفاق، صلح او یووالی راولي، بلکې د دې لپاره دې یاد کړی و چې څنګه د علماو ترمنځ نفاق، شقاق او بدبختي راولي. تا علم دې لپاره زده کړی و، نو الله به بیا حکم وکړي چې په مخ یې کش کړئ او په اور کې واچوئ. درېیمه ډله خلک هغه خلک دي چې الله پاک په دنیا کې ټول حاجتونه پوره کړي دي، هر ډول مال او شتمنۍ په اختیار کې ورکړي وي، یعنی هر څه یې ورته ورکړي وي او څنګه چې زړه غواړي هماغسې لګولی شي او دا سړی ډېرې صدقې او خیراتونه وکړي، نو بیا به د قیامت په ورځ الله هغه خپل حضور ته راوغواړي، د دنیا نعمتونه به ور په یاد کړي او ترې به الله پوښتنه وکړي چې په دنیا کې دې په دغه نعمتونو څه وکړل؟ په ځواب کې به ورته وایي ای الله ټوله شتمنۍ مې په هغو لارو مصرف کړه چې ته پرې خوښېدې. الله رب العزت به ورته ووایي تا دروغ وویل، تا دغه کار وکړه خو د دې لپاره چې خلک تا ډیر د خیر او ښېګڼې سړی وبولي، تا ډیر بخونکی وبولي او همداسې وشول. د څه لپاره چې تا کوه خلکو تا ته وویلې چې دا ډیر سخي دی، دا ډیر جواد دی او دا ډیر بخونکی دی. نو الله رب العزت به حکم وکړي چې دا کسم پړ مخې کش کوي او جهنم ته اور وغورځوئ. وګورئ قدرمنو اوریدونکو، جهاد د الله په لاره کې څومره لوی عبادت دی. علم او عالم څومره فضیلت لري، صدقات او خیرات څومره فضیلت لري، خو چې د الله رضا پکې هدف نه وي دا د دې باعث ګرځي چې تا به پړ مخې جهنم ته غورځوي. نه راځئ درنو اوریدونکو، عملونه چې کوئ د الله لپاره یې وکړئ. یوازینی هدف دې د ستاسو په دې کې د الله رضا وي. که جهاد کوئ د الله رضا دې ستاسو هدف وي، که علم کوئ د ستاسو یوازینی مقصد دې د الله رضا وي، څه چې چاته بیانوئ د ستاسو یوازینی موخه دې د الله رضا وي، چې د خلکو ترمنځ په خپل علم باندې نفاق، شقاق او بدبختي او نفرت خپور کړئ، کنې پړ مخې به الله جهنم ته کش کوي. علما دې ویریږي، د الله نه دې ویریږي، والله د محمد رسول الله د دې وینا نه دې ویریږي، زړه مې پرې سوځي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث معنا دا نه ده چې سړی باید علم زده نه کړي، خلکو ته د دین او قرآن تعلیم ورنه کړي او یا د خدای په لاره کې شهادت او صدقه ورنه کړي، بلکې اصلي خبره دا ده چې هر مسلمان باید په هره برخه کې چې په وس او توان کې ده له الله سره اخلاص وکړي او هڅه باید وکړي چې په خپلو نیکو عملونو کې د ریا په واسطه خدای په قهر نه کړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي د خفګان له ګوډال نه خدای ته پناه یوسئ. چا وپوښتل ای د الله رسوله د خفګان ګوډال څه وي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل واد فی جهنم تتعوذ به جهنم کل یوم 400 مره. دا داسې یوه کنده ده په جهنم کې چې جهنم په ورځ کې 400 ځلې د الله نه د هغې نه پناه غواړي. او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه چې دا کنده به د چا لپاره وي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا د هغو قاریانو او علماو لپاره جوړه شوې چې هغوی په خپل کارونو کې ریا کوي. قاریان د قرآن کریم حافظان دي، هغه خلک دي چې خلکو ته قرآن، تجوید او علم ښیي، له همدې امله د هغوی کار ډیر خطرناک دی. نو هر څومره چې خپل خدای ته نږدې کیږي شیطان ورته د ریا هماغومره دروازې پرانیزي او هڅه کوي چې برید ور باندې وکړي. راځئ په خپلو عملونو کې د الله رضا ولټوئ، په اخلاص باندې خپل زړونه ډاډه کړئ، په اخلاص باندې د خپلو زړونو پالنه وکړئ، په اخلاص باندې د خپلو زړونو ساتنه وکړئ چې رابطه مو له الله سره ټینګه شي او د شیطان سره مو رابطه قطع شي او الله مو د نیکو بدله په آخرت کې تاسو ته درکړي. الله دې زموږ ټول نیک اعمال د خپل رضا لپاره وګرځوي. په درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکي هیلې ومنئ. د ریا اقسام او د ریا ډولونه علماو کرامو ذکر کړي دي. د ریا یو ډول هغه دی
چې شیطان په واضحه او څرګنده توګه در باندې برید وکړي. دا د ریا تر ټولو ناوړه ډول دی. په دې توګه شیطان درته وایي فلانی کار وکړه چې خلک دې وویني. دا ډیره خطرناکه ریا ده. نو ته باید د هر کار په ترسره کولو کې له ځانه وپوښتې چې ولې دغه کار یا هغه کار ترسره کوې. آیا د دغه کار په ترسره کولو کې خو به شرک نه وي؟ آیا دغه کار یوازې او یوازې د دې لپاره ترسره کوې چې خلک مو وویني؟ د همدې لپاره په ځان دومره زحمت ګالې چې خلک مو د عبادت پر مهال وویني. که داسې مو وکړل نو پوه شئ چې دا د ریا تر ټولو ناوړه او خطرناک ډول دی. الله نه م لرې کوي. د شیطان سره م رابطه ټینګوي. چې شیطان سره م دوستي شوه نو تباه شوئ. علما کرام لیکي چې یو ورځ یو کس په جومات کې لمانځه باندې ولاړ و. په جومات کې ناستو کسانو چې د هغه لمونځ ولیده نو دې خلکو د هغه ستاینه وکړه چې څومره په خشوع سره لمونځ کوي، ډېر ښایسته لمونځ کوي، څومره خدای ته نږدې دی چې له سترګو یې اوښکې روانې شي، په څومره ښکلې خشوع او خضوع سره الله ته ولاړ دی. هغه کس چې په لمانځه باندې ولاړ و نو هغه د دوی خبرې واورېدې، خو کله چې لمونځ خلاص که نو خلکو ته ویلې چې زما روژه هم ده. ګورې ریا کې دغه ډول تر ټولو څرګند او واضح او خطرناک ډول دی. الله دې موږ ترې وساتي. الله دې موږ ته اخلاص راکړي. ډېر لږ عمل قدرمنو اوریدونکو چې هغه د الله لپاره وي، ستاسو هدف او ستاسو مقصد په هغه کې د الله رضا وي، تاسو الله ته نږدې کوي. ډیر لوی عمل که شپه ورځ نفلونه کیږي او روجې نیول کیږي چې په هغه کې د الله رب العزت رضا مطلوب او هدف نه وي، انسان د الله نه لرې کوي، شیطان ته نږدې کوي. د ریا یو بل ډول لږ پټ دی خو ډیر ویرونکی دی. دا هغه ډول دی چې یو څوک د الله د عبادت له امله خپله ستوماني او خستګي وښي، یعنی په ټولیزه توګه ځان ستړی او ستومانه وښي او بیا یې دلیل د الله عبادت څرګند کړي، او یا ځینې نور مسایل لکه د حجاب اغوستل، دا هم په داسې حال کې چې حقیقت به داسې نه وي. دا به صرف یو ادعا وي چې ډیر عبادت یې کړی او یا ما ډیرې ښایسته جامې اغوستلې دي نو زه ستړی شوی یم یا زه ستړی شوی یم، او حقیقت به داسې نه وي. د بیلګې په توګه یو تن وایي چې زه نن ډیر ستړی یم، بل کس به ترې پوښتنه وکړي ولې خیرت خو به وي، څنګه ستړی؟ هغه ورته وایي چې زه ټوله شپه ویښ وم. او ولې ویښ پاتې شوی وي؟ هغه به ورته وایي خدای دې قبول کړي، د شپې راپاڅېدم او ټوله شپه مې لمنځونه وکړه، ډېرې ستړی کړم. دغه شان د الله په عبادت باندې د ستوماني او خستګي ښودلو ته هم ریا ویل کیږي. داسې مه وایئ چې څه کوئ د الله لپاره یې وکئ، خلکو ته یې مه ښیئ. په دې باندې الله درنه خفه کیږي، الله درنه نه راضي کیږي، شیطان تاسو نه خوشحالیږي. یوه ورځ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه یو کس ولیده چې خپل سر یې خوځوه، یعنې خشوع او عاجزي یې څرګندوله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل ای سړیه، خشوع له غاړې نه له زړه نه راځي، د خشوع ځای زړه دی، دا هم د ریا یو پټ ډول دی. ځینې خلک به تاسو لیدلي چې په مجلسونو کې کینی غاړه به یې ماته نیولي او ناست به دا خشوع نه ده، دا عاجزي نه ده، دا تضرع نه ده، بلکې د خشوع او د عاجزي ځای چې دی زړه دی. زړه کې د الله رضا ته ځای ورکړه، په زړه کې دا وګرځوه چې یا الله زما عملونه د خپل رضا لپاره وګرځوې، ما د ریا نه، د شرک نه او د سمعت نه وساتې. دې ته تضرع او دې ته عاجزي ویل کیږي. ریا د دې نه هم یو بل ډول لري چې هغه پټ او پوښلی دی. د ریا دغه ډول داسې دی چې یو څوک د کار پیل خاص د الله لپاره وکړي، خو کله چې د عمل په وخت کې د خلکو ورته پام شي نو زړه یې خوشحاله شي، د خلکو د لیدلو له امله هغه عمل په ښه او ښکلې توګه ترسره کړي. د بیلګې په توګه یو څوک په لمانځه درېږي، له لومړي سره یې نیت خاص د الله رب العزت رضا وي، خو کله چې د لمانځه پر وخت خلک ځان ته متوجه وویني نو خپل لمانځه کې ښه والی راولي، په ښه او سمه توګه یې ترسره کوي. یعنې د خلکو چې ورته پام شي نو لمونځ یې ښه که که نه تر هغو وړاندې د لمانځه ښه والی، تواضع او خشوع ته دومره پام نه و. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي
الله رب العزت دې زموږ عملونه د خپل رضا دپاره وګرځوي تر څو چې الله زموږ نه راضي شي. ډېره ستونزمنه خبره ده، ډېر سخت حالت دی. یو شمېر خلک خپل ټول حواس راټولوي چې د خلکو په وړاندې خشوع ونه کړي، د خلکو په وړاندې عاجزي ونه کړي، د خلکو په وړاندې ځان ونه ښیي. له همدې امله په خپل کور کې ډېره تضرع او ډېره عاجزي کوي. یعنې په کور کې تضرع او عاجزي کوي او د خلکو په وړاندې نه کوي. دا د دې لپاره چې په کور کې خپله خشوع ښه تمرین کړي او بیا کله چې د خلکو په مخ کې خشوع او عاجزي کوي نو لکه د یو ممثل په څیر ښکاره نه شي. ډېره حیرانوونکې خبره ده. تاسو له ځان سره فکر وکړئ، آیا همداسې نه ده؟ په خپل کور کې ډېره عاجزي کوي، ډېره تضرع کوي. د دې لپاره که زه دغه تضرع او عاجزي د خلکو تر مخ هم کوم چې خلک راباندې پوه نه شي چې دا دروغ وایي، خلک به وایي چې رښتیا همداسې کوي. دا هم ډېر خطرناک عمل دی. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. الله رب العزت دې زموږ زړونو کې اخلاص ته ځای ورکړي چې په عمل کې د اخلاص راغی کامیابه وي، او که عمل کې د اخلاص نه که نو تباه هم په دنیا کې او هم په آخرت کې. که مجاهد په خپل جهاد کې اخلاص ونه لري الله به سخته پرښتنه تیره کوي، د دې په ځای چې جنت ته یې ولیږي جهنم ته یې استوي. که عالم په خپل علم باندې عمل ونه کړي، اخلاص پکې ونه لري، خپل علم د الله بندګانو ته ونه رسوي، خپل علم وسیله او ذریعه د اصلاح د خلکو ترمنځ ونه ګرځوي بلکې وسیله یې د نفاق و شقاق و بدبختي و د نفرت وګرځوي، دا عالم به هم الله جهنم ته بیایي. همدارنګه یو شتمن چې ډېرې زیاتې پیسې لري او د الله په لاره کې لګوي، که د ده هدف اخلاص او د الله رب العزت رضا نه وي نو دا پیسې به دا د الله رب العزت د عذاب نه خلاص نه کي بلکې د جهنم کندې ته به یې وغورځوي. نو زما سپارښتنه درنو ورونو او خویندو ته دا ده، که تاسو مونځ کوئ، نیک اخلاق کوئ، ژاړئ، اوښکې تویوئ، هر عمل کوئ، د ستاسو د یوازینی هدف په هغه کې د الله رضا وي چې الله مو په دنیا کې کامیاب کړي او الله مو په آخرت کې هم کامیاب کړي. او ما ته هم دعاګانې وکړئ. ما مه هیروئ چې دا څه زه تاسو ته وایم الله رب العزت دې په اخلاص راکړي. الله دې زما یوازینی موخه او یوازینی هدف الله دې د خپل رضا وګرځوي. ما الله سره تعهد کړی، یا الله په کومه ورځ چې زما اخلاص ختمیږي نو زما ژبه ګونګۍ که بندې کړه چې ستا جواب بیا نشم ورکولی. الله دې ما ته، تاسو ته او ټولو مسلمانانو ورونو او خویندو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي سره د اخلاص نه، تر څو چې زموږ او ستاسو د زړونو پالنه او ساتنه وشي، الله ته نږدې شو، رابطه مو د الله سره ټینګه شي او د شیطان سره مو رابطه قطع شي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه.